کانفرنس مونږ کړی دی د دې بنیادي مقصد یو خو دا و چې په دې اوس ټیم کې په فاټه کې چې کومه بدامني روانه ده او په فاټه کې کوم کرپشن روان دی، فاټه کې نوکرۍ خرڅېږي، فاټه کې هر ترقیاتي فنډ دا په 25% په 20% کمیشن باندې خرڅېږي او په دا حالیه موجوده وخت کې د قبایل په نام چې غیر قبایل سیاسي پارټیانې هغه راځي د قبایل په نام جرګې کوي، بیا ورته د قبایل ګرینډ جرګه نام ورکوي او ماښام ته اعلامیه جاری کوي د خپل طرف نه چې قبایل ته سالانه 110 ارب روپۍ وي یا نور چې کوم د هغوی سره لوزونه و په دې د کار شروع شي. حالانکه هغوی 16 مهینې اقتدار کې دا خبره ورته یاده نه وه چې کله هم د اقتدار نه ووتل دومه ورځ دا خبره ورته یاده شوله چې په مراعاتو د کار شروع شي. موږ دا شی مسترد کوو دا د قبایلو جرګې نه وې، دا کې قبایل نمایندګي نه وه، دا سیاسي سکورینګ و، الیکشن را روان دی، د خلکو د خپل الیکشن دپاره کول. دې خلکو ته چې دا اوس د قبایل ګرینډ جرګې په نامه باندې جرګې راوغوښتلې، مونږ د مرجر نه بعد تر ننه ورته لګیا یو سوال ورته کوو چې هغه وعدې چې تاسو د سیاسي پارټیانو زموږ سره کړې وې د هغې وعدې په مطابق د مونږ سره یو لار وباسئ، تاسو په اقتدار کې یې، د وزیر اعظم سره مو ملاقات وکئ، د نور د پارټۍ چې کوم مشران دي هغې سره مو ملاقات وکئ چې مونږ د هغوی وعدې ورته یادې کړو. هغوی په باندې کار ونه کړلو، خو د اقتدار نه د وتو سره قبایل په نام باندې جرګه راوغوښتله، د خپل طرف نه اعلانونه وکړل. یو خو مونږ دا وایو چې دې سره زموږ د قبایلو هېڅ تعلق واسطه نه وه، دا غیر خلک وو او قبایلو نه مرجر منلی دی نه مني. قبایل خپل رایې غواړي، خپل شناخت غواړي او د آیین پاکستان د قائد اعظم د فرمان مطابق مرجر کېدل که غواړي نو په هغه طریقه به غواړي چې کوم آییني قانوني طریقه ده. د مراعاتو حامي خلک یو، خو چې کوم مراعات موږ ته د چغزي په خوله یا د بل په خوله راکوي زما سپینګیري مشران نه خبروي، دې مطلب دا دی چې هغوی قبایلو ته په محکوم نظر ګوري، په داسې نظر ګوري چې دا خو چېرته کې غلامان دي. امن خو مونږ په هر محاذ باندې چیغې وهو، خو دا شی خصوصي مختص د دغه دپاره و چې په دا الوکا کې کم څه روان دي، کمې کیسې روانې دي، کم د مونږ سره جوتای روان دی، نو د دغې په بنیاد باندې و. بلکې بله ورځ چې کومه د آرمي چیف کومه جرګه شوې وه په هغه حواله سره مونږ له غوندې اشتعال ملو شو، ځکه چې قومي و د الوکې نمایندګان چې کوم دی پاکې نه وو شامل شوي. همدغه درباري خلک چې مخکې به هم په دا دربارونو کې اوس هم په دا دربارونو کې، نو لهذا مونږ دا مقصد هم دا دی چې لږ یو نیم کور کول شي، که فوج یې کوي که سیول یې کوي، چې کم از کم د قبایلو مشران و د قبایلو نمایندګان خو پکې شامل وي. بسم الله الرحمن الرحیم. بس په دا کې خو مو ډېر وخت نه روان یو، ډېر د مو ملګریو ډېره کارکردګي و، ډېر تکلیفونه و، ډېر څه شی سپریم کورټ پورې موږ کتلي یو. امید د رب نه دی چې موږ تقریبا په دا خپل کوشش کې 80% کامیاب شو، ځکه چې هغه حکومت په خپله په دغه شي باندې نظر رساني کوي او یایي چې کم کور مو کړی دی هغه یې په خپله دا اعتراف کوي چې مو غلط کړی قبایلو سره، و د دغې غلطۍ دپاره مو ورته د قبایلو د حق چې کوم د مو حق دی هغه په قانوني او په آییني طریقه باندې د حکومت پاکستان نه غواړو چې ټیک زم کېدل خو وي، مو منو چې زم شي، خو په طریقه سره داسې زم کېدل هم نه وي لکه موږ سره یې کړي دي. نو خبره دی والو لکه اوس سرتاجي چې کومه کمیټي جوړ کړې، ریفانس کمیټي جوړه کړې وه، هغې کمیټې چې کوم دي کارکردګي دا وه چې تاسو اصلاحات وکړو، و دغو اصلاحاتو په ځای باندې چې کله اسلام آباد را واپس لوړل نو موږ سره یې اصلاحاتو خبره کړې او چې واپس لوړ نو بیا یې موږ د زم کېدو خبره وکړه. دا بالکل غیر قانوني غیر آییني زم دی او بالکل موږ سپریم کورټ کې په دغه باندې کیس هم داخل کړی دی. موږ حکومت رسایل پاکستان لا چې موږ لکه څنګه اعظم مسعود صاحب ویلو چې موږ قبیلت کې را په مزړه روایت کې پرېږدي پاکې موږ لا ډېر امن د زندګۍ نه ورڅله امن و چې د انګرېز حکومت انګرېز نه چې پوښتنه وکړه چې تعلق کا امن ډېر دی که پوسته قبیل کې ډېر دی چې قبیل کې نه ډېر دی ورته چې په څه طریقه قبیل کې امن ډېر دی ورته نه پولیس ته نه فوج ته نه څه شته دی ویل چې قبیل یوه جرګه یوه اتفاق وشي نو مو په لوکا کې لکه په هفته کې کوره د دنیا کېږي په قبیل کې په کول کې نه کېږي نو موږ ریاست له دا سوال کوو چې که په خپل ځون کې امن راولي په قبیل کې امن راولي بس داسې چل دی وکړي چې موږ په خپل ضرورت روایت کې پرېږدي چې انشاءالله تعالی زه قبیل د خپل دون دفاع کولی شم. ماشاءالله
د ټولو جاسوس او تاسو کې دغه په وسیله دغه د پیغام په کومه تطاره پر کې کومه کششته دا وي کساله دا وي اچ کومه جوړه شوی و د کاجي څه چې په دغه په دمو کور نه کې مو ډېر رامن کوند اسلام آباد زموږ 15 میټر په الله نه کسان چې په موږ ډېر نه راګړي دغه غونډه لا روغ نو خبره دا سره کوم چې د مشرکمه خبرې وکړي احتجاجونه موږ له سکولا ډېر وکړي موږ غونډه موږ ډېر وکړي اسلام آباد کې موږ په وزیرستان کې موږ وکړي وګوره خبرې لګي او عمل ډېر مطلب دا چې دغه شایونه د څه نه جوړیږي بعد موږ د مشرونو موږ حکم نه وزرنو راوپړسیږي چې دا موږ یې جوړ قانون جوړ کو په لاس کوله کې څه موږ یې جوړ کو موږ د مشرونو چې د موږ خپل قبول پټو سره د سیاسي پټو خو کړه هغه سیاسي مدوریان دي هغه سره په نه دوی ځات نامسته نه سره وطن نامسته نه سره خور نامسته او ته چې کوم میچا کې ته خپل پټلیزو لسیدا کسره لسیدا بس دا پیغام د کوم چې سره کس کومای په شای شوی د مرتو ګورم او دا تطاره پر چې کومه غا شرشته شي او هغه یې جوړه جهاد جرا قبویل دی دا تکسنا متسنانی دوه تکسنو ونه تهدا ولیا زم شي نی ممکن څه کولا یې نه پورا د دوی خپل او بیا هغه ټیکچنا په نو باندې لګولې چې کله کارخانه دلته په داسې پښتونخوا کې دي کنه دا یو کارخانه والا کله ته ویني دا یې پنځګیونه ولا سنجونه ولا هغه خلک دي وروړي دغه پر چې ته ټیکس نشته او چې دا ټیکس ته په نو باندې راځو پر نو خو د خور او زور کو امزدور راځي وسم څو او بیا دې یو کاس یو هغه د کله یو مزدور وي هغه خپل کې هغه خور او زور شي هغه بیا دې په جوړ راځي چې قبول له مودا بیل له پوسه تا باندې چې جیل لما چې انسان کوم کې دې چې یو په ټیکس سم ته راکړي ورنکو چې تکوا کې په پاکستان پاتې څه خبرې نه کړې بل سوال په جواب کې مې ته وویل چې کله د انضمام پروسس کې دو مونږ مخالفت پارټي هم کم کړی دی تاسو ته نیو مجلس سرتاجز کمیټي په حال کې روانه و او بهر وي ته احتجاجونه کېدل خو چا احتجاجونه خیل نه داسې په صوبایي اسمبلی کې چې کله هغه پاس کېدو هلته مونږ خلک په وینو سره پراته وو او چا یادولو نه چا خیلو نه او چا په هغه کې نه یادلو دا بس بیروني ایجنډا وه اسټابلیشمنټ والا په موږ باندې لګو کوله په موږ باندې پوس کوله یې مونږ رایې ته یې کتل نه بس دا خو انفورس وه دا خو په خواخه نه وه چې مونږ چېرته وو مونږ خو وملته یې مونږ چا اورېدله نه مونږ خو اوس هم یې مونږ خو اوس هم نه اوري مونږ کیس هم څوک نه راوباسي مړه یو نیم کال وشو ما ته یې ویلي وو چې تله یوه میاشت پس ویل هغه لارجر بینچ جوړه اوس هم ما بینچ نه جوړېږي ورته څه نه ما یې واپس کړه چې څوک و چې هغې له لارجر بینچ جوړ شي واخلو دستور واخلو هغه د پاره مونږ د آئین لاندې او د قائد اعظم د فرمان لاندې چې د قبایل سره په مستقبل کې حکومت سم معاملات هم کول غواړي هغه به صرف صدر پاکستان مجاز وي د قبایل د رای نه بعد نو مونږ هغه ته وایو چې ته زمونږ رای معلومه کا چې قبایل څه غواړي مونږ بل طرف ته تلل نه غواړو پاکستان کې یو خو زمونږه چې کومه مونږ پنځمه اکایي وو کوم زمونږ شناخت وو کوم زمونږه رسم رواج دستور دی دا زمونږ سره ومنه نور مونږ هم په دغه پاکستان کې یو بل طرف ته نه ځو او د اوسېدلو سره خو د دې شي څه تعلق نشته خان صاحب بله خبره ده چې دا کرایټیریا نه ده چې داسې یو چې قبایل پېښور کې اوسېږي خو بس قبایل د زم شي په پېښور کې نو پښتانه خو په کراچۍ کې اوسېږي په کړه د خیبر پختونخوا په سند کې زم کې که نه دا خو سکرټیریا نه ده دا خو څه هغه نه دا جواز نه جوړېږي مونږ دا یو چې که نور څه نه کوو که نه راشو په مغه پټه کې ریفرنډم وکړو په خپله کلیر شي چېرې قبایل هغه غواړي انضمام غواړي که نه غواړي تاسو ته پته ولګېږي هغه جي هغه سرتاجیز کمیټي وه یو منټ پاکې جي که نه یو خو سرتاجیز کمیټي چې وه پاکې یو قبایل نه و قبایل د مستقبل فیصله کېږي او قبایل نه پښتنه نه کېږي دویمه دا چې کله که جلسه کوله که نه چې په خیبر کې جرګه کوله که نه نو هغه په حال کې چې کم خلک ناست وو هغه بیل و چې کم بهر وی ته مظاهرې کېدې و کم ته هغه کېدل نه تاسو خیل و نه بل چا خیل چې چا یې مخالفت کولو که نه خیل
چې کله د اسمبلی کې هغه پاس کېدو په صوبایي اسمبلی کې ومن قبایل په وینو باندې څه پراته وو چا نه خایل خو بس په ټایم کې هغه وکنه په ټایم کې حکومت اسټابلیشمنت دا غوښتل چې دا انضمام وشي هغې نه بغیر حاجي صاحب نو بس دا هغه یې کول موږ خلکو وشاورې ده نه تاسو جی جرګې خبره وکړله په مونږ قبایلو کې مونږ قبایلو همیشه دپاره پردې جرګې مسترد کړي و هغو ته مونږ قبایل جرګه نه ویو هغه په مونږ جرګې حیثیت چې کوم دی دا پاکستان کې نه په غونډ عالمي دنیا کې فیمس دی و مشهور دی و شته دی و تاریخ و ریکارډ یې شته دی په مونږ قبایلو کې که اسټابلیشمنټ جرګې جوړوي خپل کسان د خوښې راخلي و هغو ته دوی جرګه وي هغه هم قبایل مسترد کوي که هغه بیروکریسي رب کې جرګه جوړوي راخلي او ځان له مشران وي هغه ته سټیک هولډرز وي هغه مونږ قبایل مسترد کوو هغې ته مونږ جرګه نه وي جرګه مونږ هغې ته ویایو جرګه هغې ته ویلی شي قبایلي جرګه چې هغه قبایل په خپله خوښه ورکړی شي د قبایل په خوښه ورکړی شي بله غټه خبره ده چې قبایل دپاره مونږ بې انتها سټرګل کړی دی داسې سټرګل هم کړی چې په وخت کې قبایل ته بالغ رایدهي نه وه حاصله څه ټایم د مرجر کېدلو او دومره لوی پروسس دومره وشو او مولانا فضل الرحمن مخالفت وکړو تاسو هغه ټایم کې چېرته وئ او بلکل خاموش وو دویمه یو خبره دا ده اوس آرمي چیف راغی تاسو را 80 ارب روپۍ نه زیات تاسو له ګرانټ منظور کړو او تاسو لپاره بیل یو سیکریټریټ چې کوم دی نو تاسو هغه مطلب چې نه منئ یا سبوتاژ لپاره یا آرمي اقدام ښه نه ګڼئ هغه ټایم کې تاسو چېرته وایي چې سډن نه مرجر کېدو دا دوه خبرې یو خو ما جواب دیرم کو په بل سوال په جواب کې مې ته وویل چې کله د انضمام پروسس کېدو موږ مخالفت پارټي هم کم کړی دی تاسو ته نیو مجلس سرتاجز کمیټي وي په حال کې روانه وه او بهر وي ته احتجاجونه کېدل خو چا احتجاجونه خیل نه داسې په صوبایي اسمبلی کې چې کله هغه پاس کېدو هلته موږ خلک په وینو سره پراته وو او چا یادولو نه چا خیلو نه او چا په هغه کې نه یادلو دا خو بس بیروني ایجنډا وه اسټابلیشمنټ والا په موږ باندې لګو کوله په موږ باندې پوس کوله یې موږ رایې ته یې کتل نه بس دا خو انفورس وه دا خو په خوښه نه وه چې موږ چېرته وو موږ خو ووم هلته موږ چا اورېدله نه موږ خو اوس هم یو موږ خو اوس هم موږ نه اوري موږ کیس هم څوک نه راوباسي مړه یو نیم کال وشو ما ته یې ویلي وو چې تاله یوه میاشت پس ویلې هغه لارجر بینچ جوړه اوس هم ما بینچ نه جوړېږي ورته څه ما یې واپس کړه چې څوک وایي چې هغې له لارجر بینچ جوړ شي وایي ما لارجر بینچ نه جوړېږي ما سره خو اوس هم د پاکستان د شهري هغه نه کېږي ټریټمنټ نه کېږي بل سوال آرمی چیف چې راغلی دلته ګرینډ جرګه وکړه 80 ارب روپۍ آرمی چیف چې راغلو که نه موږ څه نامه ده چې هر طرحکي کار کېږي که نه موږ هغه حمایت کوو موږ هغه ته ویلکم کوو خو هغه د په شفاف او ټرانسپیرنټ طریقې سره وشي چې چېرته غبن پکې ونه شي چې کومې پیسې منظورې شي هغه چې مال راشي ما په فټه باندې ولګېږي دا نه چې په 400 او په څه نامه ده په سوات او په نوخار باندې لګېږي اوسه پورې خو ما فنډ مې راتلو ما فنډ مې ټرانسفر شو نورو ځایلو ته ما باندې خو نه لګېدل موږ دا یو چې څه نامه ده فاټا سیکریټریټ چې کوم اعلان یې کړی دی هغه موږ حمایت کوو هغې سره دی لکه څنګه اعظم خان محسود صاحب په خپل هغه کې هغه پریس ریلیز کې وویل چې د فاټا ډیولپمنټ سره دی د فاټا ډیولپمنټ اتھارټي بیا ریوایو کی وسره دی موږ د سټوډنټس چې کومې کوټې ختمې شوي دي کومې سکالرشپ ختم شوي دي هغه دې ریوایو کی وسره دی موږ په سینټ کې موږ په هغه کې څه نامه ده په قومي اسمبلی کې چې کوم ریپرزنټیشن کم شوی دی یا ختم شوی دی هغه دې پکې بیا بحال شي وسره دی ما جرګه او رواج بحال شي ما له ټول شي نه راکړي که نه موږ خو دغه ټولو خبرو حمایت کوو او چې کوم 70 روپۍ راکړي موږ آرمي چیف ته درخواست کوو چې صوبه سرحد نه دی موږ د 40 اکاؤنټ بیل کی موږ له خپل اکاؤنټ راکړي چې موږ اکاؤنټ له پیسې راځي او موږ په اکاؤنټ باندې لګېږي موږ په فاټا باندې لګېږي موږ دا ډیمانډ کوو د 80 ارب جواب و سر زه درکم زه ته ویم د 80 ارب جواب خو زه تاسو ته شارټ دا درکم موږ ځوانان هم الحمدلله ناست ایجوکیټډ کسان دي چې موږ ته د لالیپاپس مه راکوي موږ ته د 80 ارب او 100 ارب روپۍ مه راکوي موږ ته د په NFC اوارډ کې اوس یې کوم موږ ورکړی هغه ته موږ نه غواړو د موږ د سټیټس مطابق د فیډرل څخه چې کوم خپل حق ته هغه حق دې موږ له راکړي موږ ته لالیپاپ سره راکوي موږ ته جیب خرچې سره راکوي دا خو ماته پته چې جیب خرچې د MNA ګانو او MP ګانو 50% نه زیاتې دوه خوري